سلامونه. ناټو وايي طالبان باید پوه شي چې تیر وخت بیرته نه راګرځي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي سټیفانو پنتیکورو په وینا افغانان باید داسې حکومت جوړ کړي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. نادري وايي په مذاکراتو کې لا هم اوربند اساسي بحث دی چې په ټول توان ورته کار کوي. هغه زیاته کړې چې دواړه خواوې اوس مهال د دوو اختلافي مواردو په حلولو بوختې دي. ولسمشر غني په ګمرکونو او بندرونو کې د قوانینو د تطبیق او د افغانستان عایداتي سرچینو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. هغه ویلي باید په ګمرکونو او عایداتي ادارو کې مقرري د آزادې سیالۍ له لارې وشي. ډاکټر عبدالله پاکستان ته د سفر په ترڅ کې دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدلي. د ملي پخلاینې شورا وایي چې عبدالله به 3 ورځې هلته وي او له پاکستاني چارواکو سره به د سولې په اړه خبرې کوي. او غزني کې 6 تنه طالبان د ماین چاودنې په ترڅ کې وژل شوي. چارواکي وایي چې په دغو طالبانو خپل ماین د ښخولو پر مهال چاودنه کړې ده.